سلامونه ډاکټر شکیب یم. نن هم د ډسټرپټیو امپلسیو کنټرول او کنډکټ ډسارډر په اړه غږیږو. یو ډېر اوږد نوم لري، اما توضیحات انشاءالله ساده کوو تر څو پرې پوه شئ. په دې اختلال کې انسانان معمولا خپل رویه او خپل حالت نشي کنټرولوی. مثلا یو محفل کې ناست یو دم په غوسه کیږي، یو دم راجګیږي، په یو چا وار کوي. او معمولا دا داسې خلک دي چې شیان ماتوي، چوکۍ د ځمکې ووله، میز د ځمکې ووله، ګلاس ایسته خطا که. ورسره د دوی اختلال تر ډیره حده پورې د احساساتو او د دوی د عکس العمل د نه کنټرول موضوع ده. یعنی دوی پکې خپل احساسات او عکس العمل نشي کنټرولولی. حداقل 15 ډوله د دې اختلالاتو شته ده، چې لومړي یو ته یې انټرمیډنټ اکسپلوزیو ډسارډر وایي. په دې اختلال کې په اونۍ کې په سړي باندې د غصې حداقل 2 حملې راځي. یعنی دا په اونۍ کې حداقل 2 وارې جنګ کوي، حداقل 2 وارې جګړه کوي. او دغه کومه د غصې حمله چې پې راځي، د دې له امله معمولا دا شیان خرابوي، یا شیشه ماتوي، یا دروازې ته لغته ورکوي، یا میز ماتوي، یا کېدای شي په کوم چا وار وکړي. نو دې ته وایي انټرمیډنټ اکسپلوزیو ډسارډر. که چېرته تاسو داسې یو نفر په کور کې لرئ چې حداقل په اونۍ کې 2 ځلې جنګ کوي او په دې جنګ کې یو شی نه یو شی ماتوي، نو دا سړی دغه اختلال لري. دوم یو اپوزیشنل ډیفینټ ډسارډر دی، چې په دې کې معمولا د تقریبا 3 نښونه د 6 میاشتو دپاره حتما یوه نه یوه موجوده وي. او دا نښې زه تاسو ته وایم. اول، معمولا دا خلک د غصې حس کوي، خبره معلومه نه وي د دوی تندی شوم وي، خبره معلومه نه وي دوی په غصه وي، او ډېر زر خپل حوصله بایلي، او معمولا د ډېرو خبرو او د ډېرو ګرځېدلو حوصله نه لري. همیشه احساس کوي چې په غصه دی، او د همدې غصې له امله د دوی عکس العمل ویرونکی، خلک ترنه ډارېږي. بل، د ده دغه رویه معمولا اګرومنټیټیو وي. یعنی که یو څوک وایي چې اسمان شین دی، دا وایي نه دی، هر چا سره په یو شي بحث کوي، هر چا سره په یو شي د جنجالي. مثلا کېدای شي د یو شي د مالک سره جنګ وکړي، لاړ دی چې رومیان واخلي، وایي رومیان چارکې څو دي؟ نفر ورته یې 50 روپۍ. ته ولې دا 50 روپۍ خرڅوي؟ دا ډېر قیمته خرڅوي، ته ظلم کوي. هغه ورته یې واوروره، که اخلي واخله، که نه پرېمږده. اما دا به وایي چې ښه، ته اوس ما ته وایي چې پرېږده. نو په هر شي کې دوی جنجال خوښوي. دوم، deliberately annoy others. یعنی قصدن نور خلک چې دی په عذابوي، قصدن نورو خلکو ته جنجال جوړوي، او تر ډیره حده پورې د خپلې ګناه یا د خپلې اشتباه ګناه په نورو خلکو باندې اچوي. اشتباه ده کړي، ګرم نور ګڼي. او معمولا کینه‌یي، د هر چا سره کینه کوي، د هر چا سره قصد لري. نو دا دوهم ډول اختلال دی. دریم ډول اختلال چې کوم دی، هغې ته کنډکټ ډسارډر وایي. په دې کې د 15 نښو نه حداقل انسان باید 3 نښې ولري. دا 15 نښې زه درته تشریح کوم. اول، دوی معمولا د انسانانو یا هم د حیواناتو په وړاندې غصه ښیي. مثلا تاسو به لیدلی یو نفر، یو سپی بیچاره په خپل ځي کې وده دی، دی په لاره ځي، تړک لغته ورکړي، وروره ولې بس هسې چټي. یا یو ماشوم ولاړ دی په کوڅه کې، ټانګ په دې مخې ووایي چېرته ولاړې، ولې کور ته نه ځې؟ نو یو عادت پکې دی. بل، معمولا نورو خلکو پورې خاندي، نورو خلکو پسې بدې خبرې کوي، نورو خلکو ته اخطارونه ورکوي، او په هر شکل چې د نورو خلکو زړونه ماتوي. معمولا دوی غواړي چې فیزیکي جنګونه وکړي، کوشش کوي چې د نورو سره په فیزیکي جنګ کې داخل واوسي. د حتی د سلا نه کېدای شي استفاده وکړي تر څو نورو خلکو ته ضرر ورسوي. مثلا داسې خلک ویاړي چې سلا ورسره وي، داسې خلک ویاړي چې وښیي چې سلا ورسره ده، یا بې ځایه ډزې وکړي، یا هر چا پسې سلا راوباسي. معمولا غله کېدای شي دا اختلال ډېر ولري، ځکه یو غل دی، یو نفر ته وایي چې ټول وسایل دې راکړه، کله چې ټول موبایل هر څه ورکوي، د هغې نه وروسته هم 2-3 چاقو وهي، چون د دوی خوښېږي د سلا نه استفاده وکړي د جنګ په وخت کې، یا نورو
خلکو ته ضرر رسول د دوی خوښیږي. معمولا په فیزیکي ډول حیواناتو ته ضرر رسول د دوی خوښیږي، مثلا د سپینه غوږ غوڅکه یا ورنلکۍ غوڅکه، او معمولا دوی غلا کوي په داسې حالت کې چې بیا بیرته ښایي لکه د دوی نه چې غلا شوي، یعنی مکاري هم په دې خلکو کې چې دی د دې ترڅنګ حتی کیدای شي دوی یو څوک مجبوره کړي دې ته چې د یاد فرد سره جنسي اړیکه ونیسي، یعنی حتی کولی شي په یو چا باندې جنسي تیری وکړي. پس دا کټګوري خلک ډېر زیات خطرناک دي. بل حد اقل د 8 نه تر 9 نښې پورې دا معمولا تر ډېره حده پورې د یو چا د ملکیت پورې اړوند دي. مثلا دوی قصدن کیدای شي د یو چا کور ته اور واچوي، او کله چې د یو چا کور ته اور اچوي د هغې نه خوند اخلي، یا دوی قصدن کیدای شي د یو بل نفر ملکیت ویجاړ کړي. مثلا یو چا دیوال جوړ کړی، دوی ورته وران کړي، او بیا وروسته چې دا کینی خاندي چې ښه دا دیوال مې ورته وران کړی، دا دی د ما نه آباد کړي. بل د 10 نه تر 12 نښې تر ډېره پورې داسې دي چې دوی خوښوي د بل چا کور ته وردننه شي او غلا وکړي، او معمولا د خپل ځان دپاره او یا هم د نورو د تهمت د مخنیوي لپاره دوی ډېر ښه دروغ ویونکي دي، ډېر په مهارت سره دروغ ویلی شي، او تر ډېره حده پورې مهم شیان د خلکو چې د یو فرد په کار یې هغه غلا کوي، او بیا داسې ښایي لکه د ده سره هم چې یعنې ظلم شوی. مثلا د یو نفر ډېر سخت قلم په کار د امتحان کې دی قلم غلا کوي، د هغه د ورخطایۍ نه او د هغه د ځورېدنې نه خوند اخلي، او په عین حالت کې وایي چې والا د ما قلم هم غلا شوی دی. بل 14 نه تر 15 نښې پورې جدي د قوانینو ماتول دي چې حتی کیدای شي دوی وکړي. مثلا کیدای شي د شپې د خوا نه د یو چا کور ته وردننه شي، یا د یو فرد سره ناوړه کار وکړي، یا هم کیدای شي په نیمه شپه کې د خپل کور نه وتښتي پرته د دې چې دلیل یې معلومي، یا هم معمولا په 14 کلنۍ کې کیدای شي چې د ښوونځي نه وتښتي او داسې جرمونه وکړي چې غټ خلک یې د کولو نه ویریږي. نو کنډکټ ډسارډر چې کوم دی دا تقریبا د جنون نږدې مرحله ده، او په دې کې ډېرې سختې نښې دي چې که چېرته تاسو یو فرد کې ګورئ کیدای شي تاسو وایئ چې دا لوچک دی، یا کیدای شي تاسو وایئ چې دا همداسې بې لارې دی، اما په اصل کې کیدای شي چې هغه دا اختلال ولري، په داسې حالت کې چې د درملنې وړ دی، او په داسې حالت کې چې تاسو کولی شئ مخنیوی وکړئ. بل پایرومینیا ده، دا نو 4م یو اختلال دی. په دې کې معمولا هغه افراد چې دا اختلال لري قصدي غواړي اور واچوي یو شي ته، او کله چې دوی ویني چې یو شي اور واخیست، که هغه کوري که خیمه که د چا یو ځای، د دغه اور نه مخکې د دې چې دی دا اور واچوي د دې کار د کولو یا د دې عمل د ترسره کولو نه خوند اخلي، او معمولا دوی دا کار د پیسو دپاره نه کوي، یا د دې دپاره نه کوي چې چا نه غچ واخلي، یا د دې دپاره چې کوم یو جرم وکړي، فقط د دوی خوښیږي چې یو شي ته اور واچوي. مهمه ورته نه ده چې هغې خپل کوري که د بل چا کوري، مهمه ورته دا ده چې باید یو شي ته اور واچوي. او 5م یو کلپټومینیا ده چې په دې کې معمولا خلک د خلکو نه غلا کوي، او غلا په یو عادت بدلیږي پرته د دې چې ارزښت ولري. مثلا یو غټ محفل ته به لاړ، یو ګل به یې غلا کړی، هغه ګل به نه ارزښت لري نه به خاص شی، ولې خوښیږي د دو چې غلا وکړي، ارزښت ورته مهم نه دی، فقط عادت شوي په دې چې غلا وکړي. او معمولا کله چې غلا کوي نو وروسته د هغې نه آرامښت ترلاسه کوي، تر څو چې غلا ونه کړي دو آرامه نه اوسي، نو دوی د خپلې آرامۍ دپاره مجبوره دي چې غلا وکړي، نه د دې دپاره چې پیسه داره اوسي، نه د دې دپاره چې کوم مهم شی غلا کړي. نو که چیرته تاسو د درملنې غم وخورئ، مختلفې لارې شته دی. اول انټرمیډنټ ایکسپلوزیو ډسارډر، یا هغه اختلال چې پکې معمولا انسان په اونۍ کې حد اقل 2 ځلې غوسه ښایي او د غوسې په وخت کې شیان له منځه وړي، د دوی دپاره کاګنیټیو ریلیکسیشن یو تراپي ده چې باید ترېنه ګټه واخیستل شي. په دې کې دوی ته ښودل کیږي چې څنګه خپله غوسه مهار کړي. هغه خلک چې سایکایټریستان دي لکه ما غوندې، یا عقلي و عصبي ډاکټران دي، هغوی پوهېږي چې کاګنیټیو ریلیکسیشن په کوم شکل ترسره کړي. او دومه تراپي چې دوی ته سړی ترسره کوی شي هغه کاپي سکل تراپي ده، چې دوی ته ځینې مهارتونه ښودل کیږي چې د دې مهارتونو په واسطه دوی کولی شي خپله غوسه په هماغه وخت سره کنټرول او له منځه یوسي. دوم اپوزیشنل ډیفاینټ ډسارډر چې کوم دی،
چې په دې کې مونږ وویلې معمولا انسان د غصې احساس کوي، زر چې دی حوصله په تنګېږي، معمولا د خلکو سره بې ځایه جر و بحث کوي، نور خلک بې ځایه په عذابوي، خپله اشتباه کوي، نور خلک ملامتوي او کینهجویه دي. د داسې خلکو درملنه د انډیویجول and family تراپي په واسطه کیږي. فردي تراپي کې باید تاسو د ده سره کینئ او پوه شئ چې دا ولې داسې عکس العمل ښیي، یا په تیر کې کوم چا ظلم پې کړی، آیا ماشومتوب کې کوم مشکل پیدا کړی دی. او فیملی تراپي کې باید کورنۍ وهڅوئ چې ده ته مینه ورکړي تر څو دا عادتونه یې له منځه لاړ شي. بل کانسلینګ فار پیرنټس اند سوشل سکل ټریننګ دی چې معمولا دا سړی د کورنۍ په وړاندې او د ټولنې په وړاندې مسؤل وګڼل شي او ده ته وښودل شي چې ټولنه د ده یوه حصه ده او دا د ټولنې یوه حصه ده، کورنۍ د ده یوه حصه ده او دا د کورنۍ یوه حصه ده. ورپسې د کنډکټ ډسارډر په اړه مونږ وغږېدو. کنډکټ ډسارډر چې دی معمولا 15 نښې پکې وي. مثلا کیدای شي دغه انسان د حیواناتو او انسانانو په وړاندې غصه ولري، یا هم کیدای شي د خلکو ملکیتونو ته صدمه ورسوي، کیدای شي غلاګانې وکړي او یا هم ډیر جدي قوانین د پښو لاندې کړي. د دې ناروغانو دپاره د ملټي سیستمیک تراپۍ نه ګټه اخیستل کیږي، یعنی د څو تراپیو نه، د څو تګلارو نه باید ګټه واخیستل شي تر څو بیرته دوی خپل عادي ژوند ته راوګرځي، ځکه دوی معمولا خطرناکه دي او د دوی کړنې معمولا ضرر رسونکي دي. بل پایروماینا ده چې مونږ ویلې معمولا خلک خوند اخلي د دې نه چې یو شي ته اور واچوي. د دې کنټرول په غټانو کې لږ څه سخت دی، ولې په ماشومانو کې سی بی ټي یا کاګنیټیو بیهیویر تراپي یا د بیهیویر یا د رویې تراپي کار کولی شي. وروستی یو کلپټومانیا وه چې په دې کې یو انسان غواړي چې شیان غلا کړي پرته د دې چې هغه ارزښت ولري، فقط د غلا نه خوند اخلي. دې ناروغانو ته باید سی بی ټي وشي او ورسره ایورژن تراپي وشي چې معمولا دوی ته وښودل شي په هغې کې چې کوم کار دوی کوي ارزښت نه لري ولې حیثیت ته یې ډېر ضرر رسولی شي. ورسره ایمیجنل and systematic desensitization چې یوه بله تګلاره ده او عقلي وسبي ډاکټران پې پوهېږي، د دې نه باید ګټه واخیستل شي. همچنان په عمومیاتو کې باید د دې خلکو په ژوند کې تغییر راوستل شي. مثلا ویژوالایزیشن کې د دوی دید باید بدل شي، د دوی طرز د فکر باید بدل شي، د دوی خوب باید منظم شي، باید 8 ساعته خوب وکړي او د دوی ورځنی روتین او د دوی د ذهن د ډکوالي تخنیکونه باید ډیر شي. یعنی هر ورځ باید دوی یو مصروفیت ولري او تر ډیره حده پورې باید په سالمو کارونو کې مصروف وساتل شي تر څو د داسې کارونو نه دوی ځان وساتي او د داسې ستونزو نه وژغورل شي. د ځینو درملو نه مونږ استفاده کوی شو. د هغې له ډلې انټرمیډنټ ایکسپلوزیف ډسارډر کې یا هغه اختلال چې د اقل په اونۍ کې 2 ځلې یو انسان پکې په غوسه کیږي او یو شي ته ضرر رسوي. په دې کې SSRI ښه دي، مثلا فلکزوټین ډاکټران ورکولی شي وروسته د دې چې مریض وګوري. تاسو په خپل سر دا دوا نشئ اخیستلی. فلکزوټین معمولا د 20 ملي ګرامونه مونږ ورته ورکولی شو هر ورځ د 6 میاشتو دپاره تر څو مریض ښه شي. بل اپوزیشنل ډیفینټ ډسارډر کې کوم چې معمولا ناروغ پکې غصه لري، د نور خلکو سره بې ځایه جنګ او جنجال کوي او کینهجویه دی، داسې ناروغانو ته مونږ ایټیپیکل انټي سایکوټیک ورکوی شو لکه رسپریډین چې معمولا د 0.25 ملي ګرامونه پیلیږي تر 8 اونیو پورې ورکول کیږي. د پارومونیا او کلپټومینیا چې یو کې انسان خوښوي چې اور واچوي شیانو ته او په بل کې انسان خوښوي چې اته بې ارزښته شیان ولې غلی کړي، په دې کې اوپواید انټاګونیسټ لکه نالټرکزون کولی شي چې ډاکټران استفاده کړي او د دې ناروغانو ستونزې ورته له منځه یوسي. په ټوله کې موږ د ډسرپټیو امپلسیو and conduct disorder اړوند وغږېدو. اول د انټرمیډنټ ایکسپلوزیف ډسارډر په اړه وغږېدو چې هغه اختلال دی کوم کې چې یو انسان په اونۍ کې د اقل 2 ځلې په غوسه کیږي او د دې غوسې له امله کیدای شي یو شی مات کړي یا یو شی له منځه یوسي.
دوم اپوزیشنل ډیفینټ ډیسارډر و چې 3 نښې پکې دي. انسان معمولا په غوسه وي، د هر شا سره په هر شي باندې جنگ او جنجال کوي او کینه جویي. دریم یو کانډکټ ډیسارډر و چې په دې کې حداقل 15 نښې دي. انسان معمولا په غوسه اوسي، معمولا د خلکو ملکیتونو ته زیان رسوي، غلاګانې خوښوي او حتی کېدای شي قوانین له منځه یوسي، مثلا د شپې د خوا نه د خپل کور نه وتښتي. پایرومانیا کې معمولا انسانان خو یې ښیي چې یو شي ته اور واچوي او د یو شي د اور اخیستلو نه خوند اخلي. کلیپټومانیا کې معمولا دا خلک چې دی غواړي غلا وکړي ولو د داسې یو شي چې هغه ارزښت ونه لري. نو انشاءالله چې disruptive impulsive control او conduct disorder په اړه پوه شوي اوسئ.